چارواکي وایي د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ لپاره د داعش ټاکل شوی مسؤل ووژل شو او زابل کې د توري باند د جوړونې چارې چټکې شوې. لیدونکو ستړي مشئ پام وکړئ دوه مهمو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت یا داعش ډلې لخوا ټاکل شوی مسؤل افغان ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. په هغه خبرپاڼه کې چې نن سهار د والي له دفتر څخه خپره شوې راغلي چې تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د محمود جان په نوم د داعش ډلې قماندان چې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکل شوی و د دولتي ځواکونو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو. په خبرپاڼه کې راغلی چې د دې عملیاتو پر مهال د داعش ډلې یو غړی او 3 تنه نور مشکوک کسان هم له وسلو سره نیول شوي دي. او د افغانستان د اوبو تنظیم ملي دروي په زابل کې د توري په نوم د باند جوړونې چارې په چټکۍ روانې دي. دغه باند چې د زابل مرکز کلات ښار په 4 کیلومترۍ کې پروت دی د جوړولو چارې 2 میاشتې مخکې پیل شوې دي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې بیان خپلواک نظام ازادي راډیو ته ویل دغه باند د سیلابونو د کنټرول د کرنیزو ځمکو خړوبولو خلکو ته د کار پیدا کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي. پر دغه باند 92 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 880 هکټره کرنیزه ځمکه خړوبوي او 1.8 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي. د اوبو د تنظیم ملي دروي دغه باند چې 4,000 کورنۍ به ګټه ځینې اخلي په زابل کې د اوبو د سطحې د لوړولو لپاره ډیر ګټور تمامیږي. لیدونکو له ملته مننه ښې چارې.